هند په پاکستان کې د اپریشن سندور په نوم بریدونه پیل کړل. د کشمیر د برید وروسته تنګي دي زیاتیږي. د کشمیر په یو خونړی برید کې چې هندوان او یو نیپالي وژل شوي وو. و دوه اونۍ وروسته هند په پاکستان او پاکستان اداره کېدونکي کشمیر کې لوی نظامی بریدونه پیل کړل. خو پاکستان هم کلک ځواب ورکوي. نو راتلونکي څه شی دی راځئ چې وګورو. د اپریل په نیټه مبارزینو په هند اداره کېدونکي کشمیر کې سیاحان په برید کې وژل چې کسان وژل شول. هند پاکستانی ډلو ته تور واچاوه که څه هم پاکستان د برید کې هر ډول ښکېلتیا رد کړه. اوس هند غچ اخیستو ته ژمن دی او دوی دا کار د اپریشن سندور په نوم ترسره کړ. د هند دفاع وزارت وایي چې دا بریدونه د برید کوونکو په وړاندې غچ دی. خو پاکستان دا کار بې پروا تجاوز بولي او دوی تسلیمېدو ته چمتو نه دي. پاکستان ادا کوي چې دوی 15 هندي الوتکې او یو ډرون ویجاړ کړي دي. په داسې حال کې چې د پاکستانی توپخانې ګولې په هندي کشمیر کې لږ تر لږه ملکي وګړي وژلي دي. د پاکستان لومړي وزیر وایي دا وحشیانه تجاوز بې ځانه پرېښودل کیږي. پاکستان وایي چې د هند د بریدونو په پایله کې کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. هند هم ادا کوي چې د پاکستانی ګولو په پایله کې ملکي وګړي وژل شوي دي. کله چې دواړه خواوې په یو بل بریدونه کوي آیا دا به جګړې ته وده ورکړي؟